نه مې دلبري نه دلداري وکړه آسی مې د جون سره خواري وکړه آسی مې د جون سره خواري وکړه پرېږده مغازیه مړه وی لکه د خدای مسلمانه دا خو هغه ماشوم دی او دا وګوره د ځان نه غټ سوپېدار راګیر کړی دی دونه یې رسناکه ماشوم دی یو لکه خبره وره راشه مړه یاره که راتېشه که نه د خدای مسلمانه خلک پسې دي او دا ته پسې داسې کې پراکو ستا څانګې مې ریبلې نه نه خو ما ته هم پته لګي چې څانګې دې ریبلې زه سار را سره پسې ګرځم ویم د اختر زبرګې شپې ورځې چې غلاګانو پسې وځو پراکو ستا پلان نه خبر شوی هو پراکو ستا سره مې ګیر کړی خپې سره معلومات وم یاره که د خدای مسلمانه دا دې سویدا ورته چا ویلي نن سبا خو ته دیوالونه مو وي او لکه دا خبره دې منمه نه نه که ته ما سره اوس غلاګانې نه کوې نه پراکو ستا څخه به کېږم غلاګانې زه نه کوم بس ټیک ده هېڅ خبره نه ده او ډکومه زما لپاره مزدوران ډېرو او ستا لپاره دیاړي ما ډېرو ښه وروره بس مه کوه راسره نو زه څه خدمت وکړم پراکو ستا یو شعر راته ووایه نه مړه خدای شته خو درته ووایم شعر راته ووایه پراکو ستا ژر راته ووایه که نه مړه پرېږده پکه ده تا ته وایه زه شاعر ښکارم خیر پراکو ستا ژر راته ووایه ښه ده نو بیا غوږ کېږده وی دومره ګرمي ده چې توبې وباسه وی دومره ګرمي ده چې توبې وباسه او پیره ده یو په ځای دوه درې وباسه پراکو ستا ډېر ښه او چرته خراب دی نه کیې زما نیازبین جانانه چرته خراب دی نه کیې زما نیازبین جانانه او په شکال کې د چارسدې طرف نه خپې وباسه پراکو ستا ستا دوی چې خپې وکاږه بس لاړه یې لکه د خدای مسلمانه دا خو مې راته شعر ووي یا خدایه پاکه په ګپ هم نه پوهېږي وي تا راته ووي چې خپې وباسه زمړه مه کوه ما سره غلاګانې ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي د یو ټرک هندوانو لپاره یو چاکو ډېر دی زه په یوازې م ذمهوار یم بچې غم مه کوه نو یاره خو ما له خو دې ماشوم دومره غوسه راوته چې ښه دی نشته دی بیرکه د خدای مسلمانه دا خو چیروکي ولاړ دی او پته نه لګي چې لاچارې د ګیټ مخې ته تړلې دي مغازیه د خدای مسلمانه دې کال خو په ما هم قرباني کېږي ورګه ورځم را پرانیزم یې ښه السلام علیکم د خدای مسلمانه خپل مالک دی مالا څه کې څه کې نو دې ته دې بودم چکر له شابه 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 په داسې راتېشه که د خدای مسلمانه حاجي صاحب دا ستا دی د خدای مسلمانه لاس کې ستا دی ما ته وایه ستا دی نه حاجي صاحب دا زما دی وامې غېښتو په څو دی واغېست دا خو جي په شل زره او په 1500 او په 11 روپیو شو د 11 پکې رسېږي د 11 پکې د خدای مسلمان د منډۍ ټکس دی که نه او په غاښ باندې دوه دی خو دا خبرې پرېږده د اختر په سر راشه مړه چې سرمن ځان سره یوسي سرمن پرېږده بچې دی که غوښه را ډروډېږه راشه خو تودېږي د خدای مسلمانه غوښه او هغه هم د چیلي نن سبا څوک چاله غوښې نه ورکوي سرمن پسې راشه په 200 روپۍ به ځان له خرڅه کړي ښه هغه سرمن دې هم ځان سره سمبال کړه بس تا غوښه خو راځي راشه خو نه راځي اړو راځه ما ما وی پلار دا درې راځه خدای مسلمانه تېشه که نه بخیر لکه قراقوره السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه کوم خوا دې مخه کړې بس دا چیلې مې راوسته ملګري د منډۍ نه دا څه دپاره څه دپاره د خدای مسلمانه قرباني را روانه نه ده نو په تا خو مړه قرباني نه کوې ته خو غریب نه ځه راشه خو تودېږي د خدای مسلمانه غریب هغې چې ایمان ني شکر الحمدلله زما خو ایمان شته که نه نو بیا خو یو کار وکړه مړه دې ځل له خورا باندې دا چیلي دا غوښه وخوره پوره کال پس به وخورو نو بس ټیک ده که نه بچې زما خو د بچپن ملګري د اختر په سهار ځان را رسوه چې غوښه درباندې وخورم صحیح ده صحیح ده زه په دې سره لاره ښه بالکل زه به خامخا درځم خام مه کوه ځه صحیح ده زما خلک پسې دي ورته پسې د اختر سهار دی د اشناله مې ورځمه قراقوره راوځه که نه د خدای مسلمان پانی مړه رویا غوته اختر مبارک شه نیک عملونه سي خصونه مبارک شه څنګه قراقوره خیر پانه دا دوه چې خو شربت چې شربت سره بیا ګورو په تا چې راته غوښه یاده کړې وه هله چیني غوښه خو را باندې خوره که عرفان هغې پسې راغلی او که نه بس داسې کار دی او ته انتظار کوه زه تا له غوښې روکړه کړم صحیح ده ښه صحیح ده خو زه انتظار کوم صحیح ده صحیح زر روځه ای خدایه پاکه په ګپ هم نه پوهېږي عرفان پر اشاره پسې راغی څه چل ورسره وکړم دله به اوس غوښه د کوم ځای نه روړم خو ورېږه یو بله تجربه کوم قراقوره غوښې پسې لاړې نو بس کېناستې پوره 2 ګنټې دې تېرې کړې دا ده
الا زما سونه خیال چې لیا وسلال که ها دغه تازه وینه وروته داسې کار کوم په دې طرف تختمه زه به چېر پانه ته مې دغلته انتظار کوه زه درنه لاړم خیر تکنیکونو استاد اختر دې مبارک شه نیک عملونه صحتونه مجازونه سلام علیکم جی خیر دی اور وخت یې تندې راچولو ظالمه د اختر د زبرګ سار ته ګوره مړه ستا دې خفګان ته ګوره یاره نو خفه کېږم به نه ولې یاره د خلکو سخت کله قرباني ځان له کړې ده دا 2 بجې شوې او تی کم تې ونه لیده دقه چل که نه د خدای مسلمانه هې ګرانه ګراني ده نن سبا څوک چاله وخت یې نه ورکوي خو ماله یو تجربه راځي څه تجربه ده نو تجربه خو به زه استعمالوم خو دا یو خبره ته کوم نیمه غوښه مال راکې یاره ویمه نیمه بالکل تاله در بس ټیک ده ته کور کې کښېنه او یو ګنټه بعد بیا ګوره چې زه کومه تجربه استعمالوم صحیح دا ده بس صحیح ده ځه ځه په دې سلاره ښه دا بس په مخه دی ښه ویمه چې دا ورچوډه به ډېر خیر وکړي ورل السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر څنګه ښه خیر دی ټیک ټاک ډاکټر وخت مرو تاسو ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه کښېنه یو پیالې چوس مړه کښېنې زه الله هم خوشحاله کړه ډېره مهرباني آهاها مکار شو چېرې ماته مې هغه ملګري ټیک ویلي چې یو ګنټه پس ته تماشه کوه ما خیال ور بیا ولاړ ورځمه چې بیا سو السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر څنګه کوم نه لګړی نه کنه قرباني چرته کړی دا دا ډاکټر وخت مې لوړه دا آها ډېره مهرباني زه الله هم خوشحاله کړه یو پیالې چې اوس کې مهرباني جی مهرباني ډېره الله دې وبخښه آها وایم والله چې د غوښې باران راغلی اوس یې خوند وکړه ما خیال بیا ورګبېږي یاره ورځمه بیا السلام علیکم وعلیکم السلام غټ اختر دې سره تکبیرونو مبارک تاسو مبارک شه تاسو دا ډوره غټ شمه بس دا مې وخه لال کړو تاسو درو ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه کېنه چې اوس کا کړې مهرباني جی ډېره مهرباني نو خدای دې خلکو سره خو کی بس غوښه خو راچلیږي ته وایې چې په جومات کې اعلان کړی دی چې بس په دې کلي کې دا یو غریب دی یاره ورځمه بیا چا وروډه بوخه السلام علیکم وعلیکم السلام عزیز وختونه مبارک شه مبارک شه مهرباني دا د قربانۍ غوښه مې راوړه او ماشومان نو پښتون په دې زړو اډو کې تاسو لراوړه الله دې ډېر خوشاله کاږي صاحب وې می سار شو په لې چیرې سره وسکا ډېر ته خو سار شکل ډېر مهرباني نه په مخم ښه یاره هم دا په لومبي ځل د خوشحالي وخت را باندې راغلي دي ټیکنیکل بندوړې یم ډېر غټ چا مې راولېږه زما خیال دا جوړ دی غټو خلکو راولېږه دا به اوس هغه ملګري سره نیمو ما لا خیره وایم خدای دې ورسره هوږې ډېره ښه غوښې رالېږلې ده تکه سره قوره شنه مې رانیشي دقه د خدای مسلمانه رالم در باندې منه که دا خوري څه دالو ظالمه سم ګرمې ګرم مرم پرېږده د خدای مسلمان زما تجربې ته دې وکتله خو نه کټ دې د غوښې ډک کو همدا راته ووایه چې دا دې کومه تجربه کړې ده نه د خدای مسلمان دا خو زه زیاته نه ویم خو غوښه راکوه یم غوښه درې دا دو چم نه دي دا غون یو څه خو په دې مې پوهېږه چې دا دې کومه تجربه ښه نو بیا وره تخته مغازیه یاره منم دی والله چې یاره ډېره ظالمه تجربه دې کړې ده ویمې دا د اوښ چم نه دي دا غون یو څه او نلیم دی پکې د خدای مسلمان چې ما سره ګرځي که نه نو پار سبا موړي مزه په مخه دی ښه یاره قراقور استاد منم دی والله چې هم ډېره ښه تجربه دې وکړه داسې تجربه ډېر ښه خلک نشي کولی ترمنی دی قراقور دی د خدای مسلمان اومه دی ډېر دی اوس مې یادولې خو خوره چې لار کې مخې لرالي هم قراقوره دی کې به دې څه مطلب وي مطلب ښځه خپل کار کوه قراقوره خفه کېږم که نه ځه قراقوره خفه کېږم که نه رخصه مړه ګپ مې درسره لګو ګپ مې راسره لګو ګوره ما سره هم ګوندونه ټیم نه ښه وروره زه قراقوره ګپ مې سره لګو وایي څه خبره تا ته مې دا خبره کوله د خدای مسلمان ستا دا نوم نه دی دا په دې غون د دنیا کې د چا نشته قراقوره دا ښه خبره ده که نه
نو بیوقوف انسانه زما د خبره ته خو غوږ کېده که نه وایه قوره قوره ستا د نوم اصل کې معنی نشته معنی ښه قوره قوره او خو زما په خولې اعتبار نه کې د جومات د قاري صاحب نه تپوس وکړه قوره قوره نو دا خو ما له مشرانو ږدلې نو ستا د خدای مسلمانه پخواني مشران چې کوم هغه سادهګانو ټیک شو ښه قوره دا تا له څنګه نوم کېښوده دی ماښامي او غرمني او تورې او کدو دا خو دروازو د ټیمونو نومونه دي ما قوره قوره دا خو زه نشم بدلولی ځکه چې دا خو ما له مشرانو ږدلې دقه ته خو ته بېوقوف انسان یې که نه دا روغ نه دی ښه قوره قوره دا نوم بدله زه بدلوم انشاءالله بس قوره قوره بدلې کړله داسې خو نه خرچه به در باندې راځي قوره قوره څومره خرچه به راځي 2000 روپۍ به در باندې راځي بس قوره قوره سبا به یې درکړم بس سبا به در نوم نه بدل قوره قوره اوس یې راله بدل کړه که نه پیسې به یې درکړم زه پیسې به اوس راکړې ها زه قوره قوره در وکړم 200 روپۍ راوله راوله قوره قوره دا واله خو دا ولې 1000 روپۍ دې پاتې شو صحیح ده قوره قوره راکه قوره قوره ته زما نه بس کېده دا کېده یار زه قوره قوره ته زما څنګه د بچپن مرګ دا بچپن مرګ دا 30 سره په پیسو کې وروره مرګتیا نشته ری دا قوره قوره اوس راله نوم بدل کړه داسې کار دی د نن نه پس ستا نوم ښایسته ګل شو قوره قوره نور نو د خدای مسلمان دا سره کیسټ پټه خو نه چې پسې روان یم بس دقه نوم شو که نه وایي صرف دا نوم وا زه قوره قوره زه ورځم په دا حاجي ګل باندې چې زه ځه اړه به دې ما ته دوا کړي ښه بالکل ورځه ځه اوس په پروګرام دا وینم وکړو دا حاجي ګله ته میدان ته شه دا حاجي ګله وال مه کوه د خوشحالۍ خبره مې دله راوړې د څه د خوشحالۍ پوره 2000 روپۍ خرچه پې مې راله پس په موټر سایکل نه دا حاجي ګله ما قوره قوره استاد څه دي نوم مې راله بدل کو یکم وخت نو ستا خو خپل نومو که نه په هغې کې قوره قوره استاد ما ته وایي په هغې نوم کې دې ګناه وه نو څه نوم یې دله کېښودو ښایسته ګل د قراقور د سترګو نه زار شم د خولې نه زار شم د مخې زار شم چې څومره ښکلی نوم یې دی لږدلی قوره قوره استاد ډېر قابل دی زمونږ په کلي کې یو دوه ورونه وو ښه ده حاجي ګله د هغه یو پکې خر نوم خره ښه نو هغه بل ورور ورته وي زه چې له نوم بدل کړم که نه نو ډوډۍ ښه ورس یې وکړله نو چې ښه خوشحالی نه شو نوم یې وله بدلو نو څه نوم یې وله کېښودو څه نوم یې وله نو کوچې نوم یې وله کېښودو نو هغه ورور یې په خندا خوشحالي کور ته راغی نو هغه ورور ته وایي نوم یې دله بدل کړو که نه وی بدل کړو لالا وی څه نوم یې له کېښودو وی کوچې یا خدای دې وی تباه کا وی کال پس به بیا خري زار د قراقوره زار د قراقوره دا خو دې سمه پنی ویډو راته ویله غرمنی نه د هاتي سر نو ما یار خو دې په خپل نوم قارېږي زما په خیال ګرمي سر ته خطې ده ګرمي مرمي مې سر ته نه دی خطی ما ځان له نوم بدل کړی دی دا کله نه دا پرون نه ابل روز دا باسي ګپي دا غپ نه دی دا حقیقت دی څه نوم دي ځان لیکلی دی ښایسته ګل راځه دې لیونی دی ډېره څه وایي مړه دا به تا له پته ولګي چې کله دا نوم په ما کره شي غرمنی مستې غرمنی راته مه وایه که نه نو سره ته یم ما ځان له نوم بدل کړی اوس راته مې ښایسته ګل دی ته مو اوس ښایسته ګل شوم استاد جي دا مې په پلار پسې ولیکه صحیح ده